لاسته راوړنې د الله تعالی په ځانګړي نصرت د اشغال کمبله ټوله او خپلواک اسلامي نظام یې پر ځای حاکم شو. طبیعي ده چې دوه لسیزې دلته له نظامي یرغل سره په څنګ کې فکري، فرهنګي او تبلیغاتي یرغل هم روان و، نو اغیزې یې پر خلکو حتمي دي. د اسلامي امارت له حاکمیت څخه څه د پاسه 9 میاشتې تیریږي او په دې لنډه موده کې اسلامي امارت د تمې خلاف ډېرې لاسته راوړنې لري. د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو نظام حاکمیت لري، د واک جزیرې نشته، ملوک الطوایفي ختمه ده، اسلام او شریعت تر ټولو لومړی دی او سره تاثري امنیت تأمین دی. همداراز د دولت بودیجه ټوله له داخلي عوایدو تأمین شوی او پوز او پولیس مو د افغانستان اصلي بچیان دي. که څوک پر حقایقو سترګې پټې نه کړي او موضوعات په عقده‌ای ډول تحلیل نه کړي، د اسلامي امارت په لاسته راوړنو به حتما اعتراف کوي. یو شمیر د پخوانی حکومت هغه چارواکي چې په غلا او غصب جوړ شوي کورونه، جایدادونه او پریمانه سرمایه ترې پاتې شوې ده یا د حرامو عایداتو دروازې پرې تړل شوي دي، خپل د زړه بړاس په تبلیغاتو باسي او هڅه کوي داسې څه نشر کړي چې د نظام خدمات تر پوښتنې لاندې راولي. د موضوع اهمیت او حساسیت ته په کتو د ټولنیزو رسنیو فعالو ځوانانو وپتیله چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي امارت خدمات، سرښندنې او واقعي جهاد د لاسته راوړنې تر هشتاګ لاندې راټولې او تر خلکو پورې ورسوي. که څه هم په دې اړه سلګونو فعالانو لیکنې کړي دي، خو موږ به دلته د نمونې په توګه یو څو راواخلو. آفتاب کوچای وای آزاد وطن، خپلواک پوځي لښکرونه، مخلص قیادت د همدې نظام هغه لاسته راوړنې او پرمختګ دی چې زموږ ولس یې له شاوخوا 40 کاله وروسته خوند څکي. تواب عبدالله بیا وای د باج اخیستونکو له کوره بیت المال ته پیسې په تیرو 45 کلونو کې د اول ځل لپاره راغلي. د هغې میلیارډونو ډالرو د غلا مخنیوی جدا حساب ده. له پنجشیر 6 میاشتو کې 15 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شوی، برعکس تیر 20 کاله له مرکزی حکومت باج اخیستلو. حافظ نوید په دې اړه وایي یکی از دستاوردهای مهم دیگر امارت اسلامی ثابت نگه داشتن واحد پول افغانی در برابر اسعار خارجی است، بدون آنکه پشتوانه قوی داشته باشد. امارت اسلامی با برداشتن گام‌های استوار عزم قاطع موفقانه توانست واحد پول افغانی را ثابت نگه دارد. وبای دانش بیا په دې حق لوای په لومړي ځل د هیواد له داخلي عوایدو څخه د 1400 لومړي کال بودیجه تصویب شوه. د بهرنیو مرستو پرته په ډیر مهارت او مسلکي ډول یې عواید راټول او بودیجه یې تنظیم کړه. ټولو دولتي کارمندانو ته په وخت معاشونه ورکول کیږي، ژوند به په راحت کې وي. اعظم نیمروزی بیا وایي مزار شریف ښار کې ستر سوداګریز مرکز جوړیږي. د مالیې سرپرست وزیر ملا هدایت الله بدری د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د یو ستر سوداګریز مرکز د بنسټ ډبره کېښوده. په یاد سوداګریز مرکز کې دکانونه، هوټلونه او سپورټي کلفونه د 400 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. عاشق الله مومن بیا وایي د قوشتېپې په کانال کار روان دی. دا کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی، 152 متره پلنوالی او 8.5 متره ژوروالی لري، دا په هیواد کې تر ټولو ستر کانال دی چې شاوخوا 3.5 میلیونه ځمکه ترې خړوبېدای شي. کار یې په چټکۍ روان دی. زلمی لیکوال په دې اړوند وایي اسلامي امارت په داسې ستونزمن حالت کې وضعیت کابو کړ، ادارې فعاله کړې او داسې نظام یې رامنځته کړ چې جنګونه، مرګونه، چاپې، بمبارونه په قاموس کې نشته. یوازې هیوادوالو ته ترحم، شفقت او مهربانۍ ډالۍ کوي. لاسته راوړنې
افغانستان کې د 20 کلن جهاد او ازادي بخښونکې جګړې اساسي لاسته راوړنې ډېرې زیاتې دي، اما لومړنۍ لاسته راوړنه دا ده چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو اشغالګر ځواکونو په بشپړ ډول باندې ماته وخوړله او دوی له افغانستان څخه وتښتېدله او د افغانستان استقلال، خپلواکي او تمامیت ارضي په بشپړ ډول باندې تامین او خوندي سه. په افغانستان کې پخوا مختلف پاچایي وي، هر والي ځان ته پاچایي درلودله او اشغالګر ځواکونو هم له دغو محلي پاچایانو نه حمایت او ملاتړ کوو. د افغانستان په ټول افغانستان کې یو واحد قانون پلی سه، یو واحد شریعت عملي سه او په ټول افغانستان باندې د افغانستان د اسلامي حکومت او دولت قوانین نافذ شول او اوس په ټول افغانستان کې یو حاکمیت، یو دولت، یو حکومت شتون لري. په څنګ دې کې سره له دې چې د افغانستان خپلواکي، ازادي او استقلال تامین سه، افغانستان په بیروني سیاست کې کاملا خپله بیطرفي اعلان کړله. دا د دې لپاره چې د افغانستان جغرافیه بیا د رقیبو هیوادونو په مابین کې د ناسالمو لوبو ډګر ونه ګرځي او بیطرفي خپله په عمل کې ثابته کړه. د بیلګې په ډول باندې د اوکراین په جنګ کې، د قزاقستان په بحران کې د افغانستان دولت بیطرف پاتې سه. نو پر دې بنسټ سره ویلی سو چې د افغانستان اوسنۍ جغرافیه دا د مختلفو لوبغاړو په مابین کې یو بیطرفه جغرافیه ده او یو اقتصاد محوره جغرافیه ده. په څنګ دې کې نور شی چې درته عرض کومه، هر هیواد باید د خپل کورني امنیت د ساتلو لپاره او د خپل استقلال او تمامیت ارضي د ساتلو لپاره باید وسلوال ځواکونه ولري. اړینه ده چې افغانستان مقتدر وسلوال ځواکونه ولري. هغه د وزارت دفاع په چوکاټ کې، د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې او د استخباراتو په چوکاټ کې. او تر اوسه پورې فضل د خدای ده چې په تیرو 9-10 میاشتو کې دولت په دې توانېدلی ده چې د وزارت دفاع، د کورنیو چارو او د استخباراتو په چوکاټ کې ځواکمن تاثیرګذاره نظامي ځواکونه رامنځته کړي. او په دې ورځو کې موږ وینو چې د کورنیو چارو وزارت خپلو وسلوالو کسانو ته چې پخوا به دوی په ملي لباس کې په ښارونو کې، په کلو کې، په ولسوالیو کې، په بانډو کې امنیت تامیناوه او له عام ولس سره او بیا ځینو نورو ډلو ټپلو سره چې سوء استفاده به یې کوله چې امنیت ګډوډ کړي، چندان تفاوت نه کېده. اما اوس د هیواد د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو وزارت او د دفاع وزارت تصمیم ونیوه، رسما اعلان کړه چې خپلو ځواکونو ته به دوی نظامي یونیفورم توزیع کوي او دغه توزیع عملا شروع سوې ده چې دا به د افغانستان وسلوال ځواک ته یو نوی شان او شوکت ورکړي، نوی اقتدار به ورکړي او یو نوی ښایست به ورکړي او په عامه ذهنیت کې به هم یو لوړ ځایګی ترلاسه کړي، هم په کورني امنیت او هم په بیروني امنیت کې به دا وکولی شي چې رغنده رول ترسره کړي. لاسته راوړنې